سلامونه. په پاکستان هیواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن زه راغلی یم دلته کلاسیفلا ضلع د بلوچستان کې. دلته زموږ افغان کډوال تقریبا 20,000 افغان کډوال په دا کلاسیفلا کې میشت دي، چې په دې کې 15,000 پیوار کارډ هولډرز دي او 15,000 چې دي هغه د ای سی سی کارډ هولډرز دي، چې دا افغانان دوه قسمه دي. یو په ښار کې دي چې مقصد دوی خپل د بچانو د روزي د پیدا کولو دپاره دلته په بازارو کې کار کوي، او تقریبا نیم چې دي د ځایي خلکو پر برمو باندې په باغو کې د کروندګۍ کار یا د بزګرۍ په توګه باندې کار کوي. خو دلته د یونیسیار د خوا یا د IOM د خوا څخه تر اوسه پورې چې دوی په دا کلاسیفلا کې میشت شوي دي، تر اوسه د 1 روپۍ د دوی دپاره مالي مرسته یا د دوی سره کومک نه دی شوی، او یوازې غټ کومک چې دی هغه د کارډو دی چې مقصد پیوار کارډ او ای سی سی کارډ ورکړل شوی دی. خو دلته موږ تاسې حالات وینو چې اوس د پاکستان د مرکزي حکومت د خوا څخه د افغان کډوالو د بیا ایستلو، خاص کر د ای سی سی کارډ د ایستلو لړۍ پیلیږي، یا نوټیفیکیشنان یې دا اوس په کلاسیفلا کې د مسلم باغ د خوا د اسسټنټ کمیشنر د خوا څخه لیټر جاري کړل شوی دی چې تر 21 مارچ پورې به د ای سی سی کارډ هولډرز وځي. اوس په تیر کم چې په 2023 کې کم لاکډاون ولګېدی، په هغه کې هم د کلاسیفلا د ضلع څخه 4,000 افغان کډوال چې اته د ځایي خلکو په وینا باندې، د لوکل خلکو په وینا باندې، چې برمې پاتې شولې، دلته یې پسونه پاتې شوه، زمینداري یې پاتې شوله، خو دا افغان کډوال اړ شوه چې د کلاسیفلا څخه ووځي او وطن ته ولاړ شي. اوس خبرې دلته هغه مرستې او هغه شان خپل پر ځای باندې پاتې دي. اوس د افغان کډوالو نه یوازې د کلاسیفلا بلکې د ټولو افغان کډوالو د مستقبل خبره ده. اوس دلته د دوی کمیونټي ناسته ده، د دوی د کمیونټي په مخ کې زه دا خبرې کوم. دا زموږ پیغام خاص کر د افغانستان اسلامي امارت ته دی، د پاکستان مرکزي حکومت خاص کر چیف کمیشنر او سفران کوم وزارت چې دی هغه ته، او د یونیسیار مرکزي دفتر او IOM مرکزي دفترونو ته دی، چې زموږ افغان کډوال چې کوم د تیرو 4 لسیزو څخه د جنگ جګړې د وجې څخه دلته را کډوال شوه، خصوصا پاکستان حکومت خپل په غیږ کې ځای ورکړي، او خاص کر د دې سیمو کوم خلک چې دي هغو زموږ افغان کډوالو ته خپل په ګاونډ کې ځای ورکړي، خپل په کورو کې ځای ورکړي. موږ د دې منندوی نن هم یو 100 کاله وروسته هم یو. خو خبره دا ده چې اوس کومې د حالات داسې ښکاري چې زموږ د افغان کډوالو ایستل دي، نو زموږ د حکومت پاکستان څخه دا هیله او غوښتنه ده چې موږ 40 کاله دلته میشت شوي یو، دلته زموږ دویم نسل شروع دی، هغه دلته کاروبار دی، ژوند دی، زندگی ده. دا یو دم یا په یو کال کې یا په 2 کال کې پرېښودل دا ډیر ناممکن دی. یو خو خبره دا ده چې د زور خبره ده، او په یو ورځ هم کېدای شي، خو د اسلامي او بشري او انساني همدردۍ په خاطر باندې مو د پاکستان د مرکزي حکومت او دا رقم د صوبایي حکومتونو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ افغان کډوالو ته باید وخت ورکړل شي، دای وخت ورکړل شي چې په هغه کې 15 کاله یا 10 کاله ټینګ، او که چیرې فرضاً د هغه د حکومت پاکستان دا فیصله نهایي یا حتمي ده، نو بیا مو د دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ په اړوند باندې د یونیسیار او ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت درې جانبه ناسته وشي. په هغه ناسته کې باید د افغان کډوال چې کوم دلته دي باید د دغو داسې مستقبل وټاکل شي، او دوی ته داسې یو میکانیزم، یو پالیسي جوړه شي چې د افغان کډوالو ژوند که دلته ختمیږي، په وطن کې باید روغ ژوند ورکړل شي. نو خبره هغه دا دی چې یونیسیار څه زموږ دا هیله او غوښتنه ده چې دا $350 چې تاسې افغان کډوالو ته د بیا ستنېدو په مد کې ورکوئ، دا مو د افغان کډوالو دا خبره د یونیسیار د آی کمیشنر سره په خیبر پښتونخوا کې هم زموږ استازو شریک کړه چې دا ډالر باید $10 شي، او
بل چې هلته کوم د کور جوړولو مسؤلیت دی په هغه کې باید تاسې زموږ افغان کډوالو ته شفاخانه یا روغتون ښوونځی مدرسه او د دوی کور جوړولو کې باید تاسې مدد وکړئ. او دویمه خبره دا ده چې د ای سی سی یا د ژړ کارډو چې دا د اوس بیخي شپې رالنډې ښودل کېږي په دغه نوټیفیکیشن کې چې 1 د مارچ ښودل کېږي، نو د ای سی سی کارډ هولډرز ته 8 لکه افغان کډوال دلته میشت دي، باید دغو ای سی سی کارډ درلودونکو ته هم داسې امتیاز ورکړل شي لکه کوم چې پی او آر کارډ ته ورکړل شوی دی. پی او آر کارډ ته د بیا ستنېدو دپاره یونیسیار مدد کوي. ایویم هم ته باید زموږ افغان کډوالو د ای سی سی کارډونه ستا انډر دي، باید ته دوی ته هم دغسې امتیاز ورکړي. او دریمه خبره چې ده هغه زموږ د افغانستان اسلامي امارت ته راجع ده، خاص کر امیرالمؤمنین څخه زموږ دا غوښتنه ده او د کډوالو چارو د وزارت څخه د وزیر صاحب محترم څخه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ دغو افغان کډوالو ته باید تاسې مځکې ورکړئ. حتی چې هلته زموږ افغان کډوال تللي دي، د 8 لکه چې در واوښتله هغه خلک بیرته راغلي دي دلته پاکستان کې، یا هلته دي تر اوسه پورې کوم شی نه دی ورکړل شوی. نو لہذا موږ تاسې په ډېر درنښت باندې دا غوښتنه ده چې زموږ دغه افغان کډوالو ته تاسې په وطن کې په د افغانستان په جغرافیه کې چې چیرې افغان کډوال غواړي باید تاسې هلته د اوسېدلو اجازت ورکړئ. او دا پریشر پر ونه لګوي چې هر سړی باید خپل ولایت ته ځي. ځینې ولایتونه دي هلته روزګار نشي کېدلی، فرضاً افغان کډوال غواړي بل ځای ولاړ شي، باید دا پریشر پر وانچول شي. نو په کار دا دی چې اسلامي امارت زموږ افغان کډوالو ته ځمکې ورکړي، ښارګوټي ورکړي او د دوی راتګ ته پوس ولې ښه راغلاست ووایي. بیا هم دوی ښه راغلاست ورته ویلی دی، هر وخت کې مدد ورسره کوي، خو د مځکو د ورکړو لړۍ تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. باید دغه افغان کډوالو استازي د ضلعې په سطحه غواړي، د صوبې په سطحه یې غواړي، د ملک په سطحه یې غواړي، باید هلته کابل ته در وغوښتل شي یا کندهار ته، دوی ته هغه امکانات د دوی غږ واورېدل شي او د دوی سره ناستې پاستې وشي او د دغو افغان کډوالو د راتلو دپاره باید دوی خپل است و نیست ورسره شریک کړي. خو بیا هم د حکومت پاکستان د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومتونو څخه د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ته درې سره ډلې یا درې سره حکومتونه چې دي یا کوم ارګانیزیشن دی دا سره کښېنئ او زموږ د خیر دپاره یو داسې پرېکړه وکړي چې موږ افغان کډوال په دې کې ونه ځپل شو او زموږ هم د انساني همدردۍ او اسلامي همدردۍ په خاطر باندې که دلته پاتېږو که هلته موږ ځو باید زموږ ته د ژوند اسانتیا راکړل شي. نو بیا هم زه د ټولو افغان کډوالو څخه دا غوښتنه کوم چې تاسې په هره صوبه کې یاست، په هره ضلع کې یاست، باید چې کوم چارواکي درځي دغه خپل مشکلات ورته کښېږدي چې د خدای په خاطر باندې زموږ د افغان کډوالو د مستقبل دپاره تاسې یو داسې فیصله وکړي چې زموږ افغان کډوال د انساني او اسلامي همدردۍ په خاطر باندې یو ښه سباوون ولري. مننه.